د قرض دپاره که دا د حاجت دعا راونیسي نو الله جل شانه برې د غرونو برابر قرضونه هم ادا کړي. زما عزتمندو نن درته یو داسې دعا ښیمه چې کله هم تاسو د دې دعا وظیفه شروع وکړئ تاسو باندې چې هر څومره قرضونه وي الله جل شانه به هغه تمام قرضونو ته اسباب برابر کړي او تمام قرضونه به دی رب العالمین د غیب نه ختم کړي. زما عزتمندو یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا الله یو داسې مبارک وظیفه را که انسان د هر قسم حاجت دپاره راونیسي نو الله جل شانه به زر تر زره تمام حاجتونه پوره کړي. دغه رنګ که یو انسان د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی وي او هغه ولده یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا الله د دې وظیفه راونیسي نو رب العالمین به د غیب نه د هغه تمام قرضونه ادا کړي. محترمو کله کله انسان په دنیا کې اوسیږي نو په انسان باندې سخت حالات او وختونه راشي او په دغه سخت حالاتو کې انسان د خپل مسلمان ورور نه قرض والي او په دې غرض سره والي چې الله جل شانه به ما باندې ان شاء الله وخت راولي او دا تمام قرضونه به زه د دې مسلمان ورور ادا کړم. لیکن ورسته ورځه چې یو ورځ راځي هغه د بلې نه بدتری بل ورځ راځي هغه د بلې نه بدتری په دې کې په انسان باندې یو لوی غر جمع شي قرضونه کوي تر دې پورې چې انسان ډېر سخت د مشکلاتو سره مخامخ شي. اوس هغه کس چې هغه بهر چا سره سترګې بیا نشي لګولی هسې نه زمانه قرض ونه غواړي. نن هغه رونو او خویندې که د نن نه د یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا الله د دې وظیفه کو شروع وکړي بیا د الله جل جلاله امداد ته دې وګوري رب العالمین به دې سره د غیب امداد کړي. دومره قرضونه دې تا کړي وي چې ستا سټې راګیر کړی وي لیکن الله جل جلاله به هغه تمام قرضونو ته اسباب برابر کړي او تمام قرضونه به ختم شي. دونه قرضونه چې د سمندر د زګ برابر یو د شمیر نه بار وي هغه قرضونه به د خم رب العالمین د دې وظیفې په برکت او توپیر سره به رب العالمین دله پوره کړي. دا دونه مبارک او پاورفل وظیفه را او یوازې قرضونه نه د قرضونه نه علاوه ستا یو بل داسې ضروري حاجت او کار دی او ته وایې چې زما دغه حاجت او دغه ضروري کار دا دی 8 کال وشي زر تر زره دی وشي زه په دې کې اړه عذاب نشم د هغې دپاره هم تاسو د یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا یا الله وظیفه رانوی شي ان شاء الله په تمام امور په جمله مهمات امور څومره چې اهم کارونه وي او ستا د زړه ارمانونه هغه ټولو کې به د رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره کامیاب کړي. الله جل جلاله به تا ته په هغې کې ترقي درکړي. د زړه چې څنګه ارزو او تمنا وي هغه تمنا به الله جل جلاله زر تر زره پوره کړي. زما عزتمندو که د دې نه علاوه ستاسو رشتې بندش وي یعنې رشتې راتلل د ستاسو بند شوي وي د چا لور خور وي هغه په کور باندې زړه شي لیکن هغې پسې رشتې چې دا کم پیغامونه دي هغه پسې نه راځي د رشتو دپاره هم تاسو د یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا الله د دې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. دې نه علاوه زمونږ کور کې څه داسې ناچاقي راغلی ده یعنې وروڼه خویندې او هغې په خپلو کې جګړې کوي دې د لاسه مور او پلار ډېر سخت پریشانه وي او یا داسې شوي وي چې انګوریان خپلو کې جګړې کوي یا د خواهې انګور جګړه وي یعنې په کور کې موږ ته پریشاني راغلی ده. اوس د دغې پریشانۍ د ختمولو لپاره د یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا یا الله وظیفه که دا یو کس راونیسي نو الله جل جلاله به د کور تمام مسایل او تمام پریشانۍ به رب العالمین ختم کړي. دې نه علاوه زه به درته تر څو پورې کومه وضاحت چې د دې حاجت دپاره کولی شي دې حاجت دپاره دې حاجت دپاره ان تر دې ستا په زړه کې چې څومره ارمانونه دي د دغې تمامو ارمانونو د پوره کولو دپاره د یا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا یا الله د دې وظیفه والا ډېر انتخابي اکثر او ډېر زیاته مفیده وظیفه ده بالخصوص د قرضدارو خلکو دپاره چې قرضونه په هغې باندې روختې وي او دوی د قرضونو د لاسه پریشانه وي نو که قرضداري کسان د یا قاضي الحاجات دا وظیفه راونیسي
نو الله جل جلاله به داسې ځای نه ورته سبب برابر کړي د ده به په وهم فهم او ګمان کې هم نه تېرېږي چې زما دا حاجت څنګه پوره شولو او د کوم ځای نه ورته اسباب برابر شول خپله ورته حیران پاتې شي. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د دې وظیفې انتهایی اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د سحر د منځه نه پس یا د ماسخوتن د منځه نه پس یو وخت به له مقرر کړي. که د سحر وخت کې فارغ یې د سحر په وخت کې دا وظیفه وکړه، او که د ماسخوتن په وخت کې فارغ یې نو بیا د ماسخوتن په وخت کې دا وظیفه تاسو شروع کړئ. دا وظیفه دا به تاسو پابندۍ سره کوئ او دې سره 15 واړه وخت لمونځ به تاسو هم د پابندۍ سره کوئ. د 15 واړه وخت لمونځونو نه پس به دا وظیفه تاسو درې کرته وایي: یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا الله. او چې کله 3 کرته دا وظیفه وکړي نو د هغې نه پس به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف وي او بیا 3 کرته استغفار، یعنی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دغه استغفار او لاس به پورته کړي، الله نه به سوال وکړي: الله زما چې څومره قرضونه دي، الله زما د ټول قرضونه ختم کړي، الله زما دغه پلانکې حاجت دی دغه حاجت راله ته پوره کړي. الله زه خو ډېر زیات کمزور یم، خو الله ته خو زورور ذات یې، زما دغه پلانکې حاجت پوره کړي. نو د هر مونځ نه پس به په دغې طریقې سره تاسو د دې وظیفه کوئ. کونې پېښه ویلشن راوروسته کې ویډیو انشاءالله چې تاسو یې باندې کامل اوسئ. دویم نمبر کې د ماښام د ماسخوتن د منځه نه پس یا د سحر د منځه نه پس چې کوم وخت کې فارغ یې، نو خصوصا د ماسخوتن ټیم له ډېر زیات مناسب دی. دغه ټیم کې هر سړی فارغه وي یو ځان له ځای کې به کښېنئ او ستعداد به ځان له مقرر کړي. که یو کس په هډوکو باندې ختم کوي نو بیا خو ډېر زیاته اسانه ده. 50,000 هډوکي پیدا کړي 50,000 او په دغه 50,000 هډوکو یعنی په هر یو هډوکي باندې دی دغه وظیفه کوي: یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا الله. په هر یو هډوکي باندې دی دغه یو وظیفه کوي. اوس که چاته په یوازې باندې 15,000 کرته دغه وظیفه کول ګران وي نو بیا هغو له پکار دی چې ځان سره یو څو کسان کښېنئ، یعنی کم چې مناسب کسان وي. مقصد دا دی چې داسې کسان وي چې دوی پکې غلا نه کوي، هډوکي پکې اضافي نه اړوي. یعنی 15,000 کرتو نه که زیات وویلی شو ډېره ښه ده، که کم وویلی شو نه کم به نه وایي زیات به وایي. طریقه دا ده چې 3 ځله په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایي اول، بیا 15,000 کرته به یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا الله دغه وظیفه به وکړئ 15,000 کرته او بیا 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف او د هغې نه پس به چې کله ختم وشي د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت دپاره به سوال وکړي: یا الله زما دغه پلانکې حاجت پوره کړي. نو که د قرض دپاره د رانیولی د قرض دپاره سوال وکړه: الله زما تمام قرضونه ادا کړي، تمام قرضونو ته د غیب اسباب برابر کړه، تمام قرضونه زما ختم کړي، الله جل شانه به قرضونه ختم کړي. دغه رنګ که چېرته کې 3-4 کسان کښېني، 15 کسان تر د 10 کسانو پورې کښېني او هغوی دا وظیفه کوي، نو هر یو کس به ځان له ځانه درود شریف وایي. یعنی څونه کسان چې ناست دي نو هر یو کس به 3 کرته مخکې درود شریف وایي، 3 کرته وروستو، او باقي وظیفه چې د هغه په نصیب کې هر څونه ورسېده، یعنې هغه چې کوم دی 1000 وکړله، 2000، 1500 هر څونه چې وکړله نو دغه بیا د ده خپل نصیب دی. خو به هر کې تاسو به دا وظیفه چې کوئ د دې په دوران کې به د چا سره خبرې اترې نه کوئ. د دې په دوران کې به که چا خبرې اترې وکړئ د دې وظیفې دغه اثر بیا ختمیږي. نو یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې نه تاسو ټول مکمل پیدا غشتلی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.